روغ صحت دی خدای نعمت ته په دې باندې شکر پکار ده پوه شو پیسه ده دا نیم خلک کې خدای لږ دنیا دولت ورکړي دومره کبر او غرور السلام علیکم بخیر تراکه دا چپړکه دی پاکه ده څنګه ستاسو غریبانانو اور ورته خو لکه اول د ستړي مست سړیتوب ستړي مست کړی څوک داسې ستړي مست کوي خیر دا څه شي سوال په ادبیاتو کې غږېږه خپل شخصیت ته دې وګوره ما زما شخصیت ته وګوره یو بزنسمین سره خبرې کې کدو غریبانانو ټول سوچم د ورکوټې نو چې خدای دنیا دولت درکړی کبر شته کوي دا اوس ته سوځې کلمو دې اور واغست زه په تا نه چې شته سوځم دا کاټن او دا کاټن 10 روپۍ او 11,000 روپۍ ډېر فرق لري 10 والا کاټن دی اچولی دی 10 ته ما خو چاته نه دي ښودلي چې دا نو تا کاټن د تا غوستې ماتې څه خدای دې کسې د 50,000 والا دی غوستې ماتې څه زه یو شخصیت یم نو چې شخصیت یې ماتې څه زه یو بزنسمین یم نو کبر چې شته کوي دا کبر نه دی دا سیاست دی خو تاسو نه پوهېږئ اوس تاسو سره کېناستم دا د باندې زه خو هېڅ ته مخته یم چې لا مم ځان ته مې هېڅ لګولي د باندې موسم هم ګډوډ دی ګنې زه نه کېنم هغه سپورت ته راوتی ما ته ویلي دي وروره دلته ما سره کېنه زما یوه خبره په $10 د خبرې نو زه چې شي وکړم کبر غرور چې شته تاسو د خدای غریبانه ناستئ تاسو ته خدای نه ده درکړې چې موږ ته یې راکړې تاسو موږ نه سوځئ سوځه د نه وروره کبر مه کوه د کبر کاسه نه سکورې لویي او خدای سره خوند کوي د هر شی به نه خدای بیرته واخلي ولې د کبر او غرور خبرې کوي ته خو تا خو بیخي پښې دې په مځکه نه لګېږي ته خدای لیدلی چې تا ته یې نه درکړې څنګه هلکه سمې خبرې کول د پروت درکو د څه شي اوس خپل ګاردانو ته زنګ وم ما ته پروت را تا ته خدای ولاکه سیکلم دی دا لاس دې سم که والکه دا ګډې وډې مه لاس ټیټ که چا سره خبرې کوي چا سره چې هر څوک یې زه دې څه کوم چې چا سره خبرې یو کوي بزنسمین سره لګې بزنسمین یې پیسې دې څه کوم زه دې پیسې څه کوم ته یې ما بېزتي دې شته کوي زما دی لکسس احترام یو شته کوي زما لکسس یو ټیر ته نشي اخیستی زه دې نسم اخیستلی چې خدای پیسې درکړې کبر غرور چې شته کوي اوس ما ته خبرې پیسې صحیح کوه لاس مه خوځوه لاس مه خوځوه ګوره ګاډي پسې دې تړم هلکه سمې خبرې کوه ګوره پروت درکو ما ته و که نه و دې تړم کش دې کړم شین دې کړم د باغو دې واړو وکړمه ګاردانو ته ټلیفون ما خو پېژندلی نه وې که نه دا خو رئیس صاحب اجمل ده که نه انتقه خبره جوړ ته زه په خیر جوړ ما خو پېژندلی نه وې دا خبره دې سې و دې پېژندم اوس مې وپېژندل ډېر ښایسته کاري دی هغه ډېر سټایلي ښکاري واکس به درنه وباسم یو سټایلي فیسبوک ته به یې ورکړې صحیح شی ورسره ولیکه یو واکس به درنه وباسو څنګه دې خوښه ته راجګ شه لاس مه راوړئ کاټن خیرانوئ دلته ودرېږه دغه چې کې په محترم صاحب 14 یو باسي په 16 یو باسي په 11 یو باسي په دې 15 دی وباسه په دې 15 یو باسه دلته ته ودرېږه محترم دلته او دلته ودرېږه لاس مه ودرېږه رډي شه کم سټایل وکړم شاهرخ خان رقم ودرېږه ودرې صبر وکړه کیمرې سیټینګ برابر و داسې پوخ بیا کبر و غرور نه کړي دا خو دې مونږ بېاحترامي کوي دې مونږ بېعزتي کوي د سړی ودرېږه کیمره مې ریډي کړه 1 2 صبر وکړه شین دې کما ولې مې شین کې ودې تړم دې نه ولې مې تړې کبر دې بېزتي چې شته کوي وای پیسه‌دار یم که نه چې پیسه‌دار یې موږ ته د پیسې په سپل مو رامنډې اختطاف کوې مې که څنګه ته ما پېژنې ته ما پېژنې نه که نه زه څوک یم ته څوک یې زما نوم جمهورچک ده جمهورچک برچک په سلاته کې داسې به دې راواخلم که نسوار به دې سونډې لاندې واچو وای نسوار ته ما پېژنې په چا سره ته دا خبرې کوې زه خو ډېر په انسانیت ته را کښېنه وش کوم سړی نه وش کوم خلکو وایي خبرې ولې کوي دی
کبر غور چې خدای پیسې درکړي نو څه شي کوي نور نه مه کښېنه مونږ سره که نه مونږ ته ویلی چې مونږ سره نه کښېنه کېنم تاسو چې پرېږدي دې خو ته راکتلي چې مونږ مخکې تېرېږي په ادب تېرېږي او یو سلام به مه شي ته په چا وخت یې نه ښه ده تا خو دا نیم چپلوسیان دي کتلي تا دا نیم چپلوسیان دي کتلي دي هغه څه نه ته وایي په هغو کبر و غرور ګډې وډې خبرې کوي ته ما پېژنې ته ما پېژنې نه که نه مخکې مې دې یاد نه کړ ولې مې نه پېژنې مرچک حاجي مرچک حاجي ورسره وایي ما نوم حاجي مرچک ده حاجي مرچک موږ مرچک د بېګا شنه نسوار یې زه به لاندې اچوم ایسته به دې هلته توکم ته معاش راکوې د کوره دې په خره ده راځي نه ولې ته ما باندې کبر کوې زه په تا ته چپلوسي وکړم تا سوچ دا به هم چپلوسیانې ما ته پالش ولګوي جګېږه چې بیا دې په دې دره بېلچه بیلچه رانه وړي بیلچه رانه وړي موبایل مې راکوي موبایل بلې نه هلته ته غورځولې ده در ویې وای هغه ما په 3.5 لکه روپۍ بیا دا خبرې کوې څنګه دغه د پروت ده در ویې اخله یاره عجیبه غوندې خلک دي قسم په خدای دا نیم بل چا ګناه یې په مونږ کړی غرور چې کوې نو مونږ مخ ته چشته راځي بیخي مونږ سره کښېنه مه عاجزي دي خدای خوښوي عاجزي لویه بچایي ده عاجزي کوئ کبر و غرور ولاکه بیخي خوند کوي داسې کار مه کوو یاره